دی پر موږ خالص رسېدل د خبرې دي چې چا ته خبره ورسو نور دا نسته چې پلانکې ولې حق ته نه رالی پلانکې ولې حق ومني پلانکې څنګه وکړل پلانکې دا خبره زموږ څه پوښتنه نه کېږي دا به دوزخ ته ځي مهاجرو څه به سړی بد نه وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرو کم سترګې وي د هغه مسلمان چې په سترګو باندې په خوله باندې مهاجر ته بد وایي او بیا به په ورځ د آخرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت غواړي چې که چیرې یو اسلامي باچا د مسلمانانو د ملک څخه بل مسلمان بندوي د دغه اسلامي باچا د الله په غضب ککړ د خدای په قهر مقهور د الله در غضب لاندې دی مرګ واجب دی مړه کیدا دغه سوای دا قطعا یو مسلمان حق نه لري چې بل مسلمان خپل ملک بند کی هغه کافر و چې مسلمانان ستړي کول اوس بیا خدای دغه مسلمانان در باندې مسلط کړل اوس بیا دا ستړي کی اوس بیا دا په مخه اخلي اوس بیا دی واردی دا د رب لا یزال د خاصه او بولی چې هر څه د الله تعالی د خاصه دي د قرار ځای نه لرم الله یو څوک مې نه پرېږدي خپل ملک لره رب نور مې بالا در قبض کې د دنیا د ژوند ستړی مقصد مې دا دی چې دا د دنیا ژوند د دې تیرو اولیاء او علما او بزرګانو د رسول الله صم زندگی وګوره څومره ستړی تېره سوې نو په دې د مهاجر خلک خوا نه بدي چې ولې موږ بارېږو موږ خو وایو موږ په بارېدو نه یو خوشحاله ګوره ما مخکې مو ویل موږ خو شراوي کوو موږ خو بل کار نه لرو دلته خو زه شراوي د هر لمانځه وروسته زه دغه حکومت ته شراوي کوم چې څوک د مهاجر زیري دې ته زه د هر لمانځه وروسته شراوي کوم اوس هم کوم در قیامت پورې کوم دا مې د خدای سره وعده ده چې کوې موږ وایي الله تباه کې برباد کې ذلیله کې بچیان ور یتیمان کې خدای پر د سرو سره رسایل لري کې خدای شرمنده کې خدای دوزخ ته واچي چې څوک د مسلمانانو د مهاجر زیرینه حق دا اصل شرای ورته کو لکن خو تاسو ته صبر در کوم تاسو به په دې باندې زوی سوچ او فکر مکوئ موږ تاسو ګرځ ځانوم در سره شمارم قسم دی کوم چې وخت را لې که خدای کول کې دغه سي اوبول نه پروا را کیما مخکې جمم تاسو ته ویل بس دا د دنیا ژوند دی د زموږ تاسو ستړي ژوند دی راځي به د ستړیاوي به راځي د دربدري به راځي ستا پر حال افسوس نه دی چې ته بارېږې افسوس د دغه حکومت پر حال دی چې تا بارېږي ستا دپاره د غم خبره نه ده یقینا نه ده ته د دنیا ستړی د تېره به کې الله په آخرت کې اجر درکوي ستړی د غم خبره د دغه ظالم دپاره ده چې تا په زور پسې اخلي ستا بې عزتیا کوي ستا د زنانو بې عزتیا کوي الله دې هدایت وکړي ټولو ته رب دې موږ تاسو ته چې هر ځای الله دې خیره ته پیش کړي چې هر ځای به یو بل ته به دعاوې کوو خامخا به د دنیا ژوند راځي ما ټول تکلیفونه به راځي مرګ به راځي دا نه ده معلومه چې چیرې مړو سو پر کم ځای باندې یو سودا او فکر ډېر مه خرابوي د دنیا سوچونه د دنیا ژوند دا ډېر د واري او د اعتماد ژوند نه دی یقین ومنئ زه په دې شیانو کې نه یم فکرجن ډېر قسم دی په دغه مسلمانانو کې فکرجن یم چې دا ځي په دې مې خوا بده یې سوچ فکر یم په خرابي چې دا حکومت ولې ظلم ورسره کوي په دا مې خوا بده ده دا د دې په ظلم مې خوا بده ده د هغو په بارېدو مې دغو نه خوا نه ده بده دا ناجایزه باندې مې خوا بده ده لکن په دې باندې چې زه به ځمه یا به ما باري یا به بل په دې شان مې سوچ نه دی باندې ځکه دا شان فرق نه راکوي دا د فرق شان دی نه دا که موږ هر ځای یو انشاءالله ما درته ویل موږ ته ژوند فرق نه راکوي چې د الله رضا وه د خدای دین مو پیدا کړي که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په سعودي کې که په ایران کې فرق نه راکوي که خدای کول که غر و که کښته وه د الله سره مو دا وعده کړې ده تاسو به وینئ انشاءالله چې په هغه غره کې اړوم لا هم په دې شانو پروا نه کوم چې یوازې په دغه غره کې اوسېږم لا مې هم په دې پروا نه کېږي بس خدای ته به صبر کوو الله تعالی ته به ژاړو خپل اعمال به صحیح کوو پر خپلو اعمالو به نظر کوو شاید زموږ تی په عملو کې به هم خرابي راغلي چې الله داسې یو ظالم حکمران خپل د وطن سړی د پښتون په نامه باندې الله را باندې مقرر کړي ګیله مو د پنجابیانو کول خدای دلته پښتون راته مسلطه کړي دا چې خدای را باندې مسلطه کړي په موږ کې به هم څه کاري خدای ته به ژاړو الله تعالی څخه به د خیر غوښتنه کوو چې هر ځای د الله تعالی څخه به د خپل عزت د خپل دین غوښتنه کوو د خدای دین به نه پرېږدو نور پروا نه کوي ورور د دنیا ژوند داسې ډېر د غم ژوند نه دی چې موږ تاسو فکر خوا په بده کړو الله تعالی دې مو په جنتو کې سره یو ځای کړي اللهم هل بلغت وما علی